ایرانی قومندان ته د مجاهد ځواب وایي زموږ د ځواکونو د روزلو پر ځای خپل د عسکرو غم وکړئ. دا چې نور یې څه ویلي جزئیات همدلته وګورئ او مینه یوټیوب چینل هم سابسکرایب کړئ. د طالبانو حکومت د ایران هغه وړاندیز رد کړ چې ویلي و دوی چمتو دي د طالبانو پولساتو ځواکونو ته روزنه ورکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد BBC پښتو پاڼې ته په استولي غږیز پیغام کې وویل د دوی پولساتي ځواکونه روزل شوي دي. ښاغلی مجاهد وایي زموږ ځواکونه تر ډیره حده روزل شوي دي، په ځانګړي ډول هغه ځواکونه چې سرحدي برخو کې فعالیت کوي. له بدمرغه دا پیښې چې رامنځته کیږي یا دا څو ځلې چې تکرار شوي دا له دې کبله نه دي چې زموږ ځواکونه بلد نه دي یا یې بېغوري کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې افغانستان کې د خپلو امنیتي کسانو د روزنې لپاره اکاډمي او پوره امکانات لري او د پوځیانو روزنه یې روانه ده. د طالبانو نوموړي ویان د وروستیو نښتو پړه پر ایراني لوري ور واچول او ویل وروستۍ نښتې د ایراني ځواکونو د مزاحمت او د دوی له لوري لومړی ګام کې د ډزو د پیلولو له کبله رامنځته شوي دي. نوموړي وویل اول ډزې تل ایراني ځواکونه کوي، زموږ لوري ته مزاحمت جوړوي، زموږ ځواکونه بیا غبرګون ته اړ کیږي. طالبانو د دې غبرګون ترڅنګ زیاته کړې ده چې ایران باید په خپلو ځواکونو تمرکز وکړي چې شته باریکیانې درک کړي او پوه شي چې د پولې شاوخوا سیمو کې احتیاط اړین دی. هغه ویلي طالبان پر هیڅ هیواد تیری نه کوي، خو که کوم هیواد پر افغان خاوره د تیري هڅه وکړي نو غاښ ماتونکی غبرګون سره به مخ شي. له دې مخکې د ایران د انتظامی ځواکونو عمومي ځایناستی قومندان قاسم رضایي ویلي و چې د طالبانو د پولساتو ځواکونو روزلو ته یې چمتووالی اعلان کړی دی. دغه جګپوړي ایراني چارواکي پر پوله د ایراني پولساتو او طالب جنګیالیو ترمنځ د وروستۍ نښتې له ځای څخه هم لیدنه کړې وه. نوموړي ویلي و څه چې پیښیږي د هغو ځینو طالب ډلګیو د بېغورۍ له کبله دي چې سرحد کې دي. د طالبانو او ایراني پولساتو ځواکونو ترمنځ وروستۍ نښته تېرونۍ رامنځته شوې وه. درنو کتونکو تاسو په دې اړه څه وایئ؟ تاسو مو هم خپل نظرونه راسره په کمنټونو کې ولیکئ او د نورو معلوماتو لپاره مینه یوټیوب چینل هم سابسکرایب کړئ.